په کونړ کې له یوې زورورې او خونړۍ ځمکلړزې وروسته د اسلامي امارت د واکمنۍ چورلکې د ټپیانو د لیږد لپاره رسیدلي دي. د نوموړې واکمنۍ لوی ویاند له هیوادوالو او نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه هم کړې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ذبیح الله مجاهد لیکلي د زلزله ځپلو د ژغورنې لپاره به له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخیستل شي. د طالبانو ویاند د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د شوې ځمکلړزې په تړاو د خواشینۍ له څرګندولو سره بیره لیکلي چې د زلزله ځپلو د ژغورنې لپاره به له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد پر ایکس لیکلي د نن شپې د ځمکلړزې له امله په ختیځو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوښتي او په وینا یې د دوی له ځایي چارواکو سربیره خلک هم د زلزله ځپلو د ژغورنې پر هڅو بوخت دي. د نوموړي په وینا زلزله ځپلو سیمو ته له پلازمینې او نږدې ولایتونو څخه مرستندویه ډلې پر لاره دي. په ختیځو ولایتونو کې د پرله پسې زلزلو او ورپسې ټکانونو له امله ګڼه مرګ ژوبله په کونړ کې رامنځته شوې او د ځایي سرچینو په وینا له روغتیایي مرکزونو د زلزلې سیمو د لرېوالي له امله لا هم د ټپیانو د لیږد بهیر دوام لري. د کونړ په ولایتي روغتون کې یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې تر اوسه له 250 څخه ډیر کسان مړه او 1500 ټپیان دي او د ټپیانو د لیږد بهیر دوام لري. طالبانو د کونړ له مزار درې څخه په چورلکه کې د ټپیانو لومړۍ جوپه هم ننګرهار ته رسولې. طالبانو د کونړ له مزار درې څخه په چورلکه کې د ټپیانو لومړۍ جوپه ننګرهار ته رسولې. په ننګرهار کې ځایي طالبانو خبر ورکړی چې د دغې ډلې د دفاع وزارت اړوند یوې چورلکې د کونړ له مزار درې څخه د ټپیانو لومړۍ جوپه ننګرهار ته رسولې او هلته به په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې وي. یادې ډلې ډیره کړې چې د ژغورنې او لیږد دغه لړۍ روانه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.